کندهار کې سږ کال د غنمو په کرنه او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د مسؤلینو په وینا کندهار کې د تیر کال په پرتله سږ کال د غنمو په کرنه کې 2000 هکټاره زیاتوالی راغلی چې ورسره سمې په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کندهار د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست تر رهبرۍ لاندې د کرنیزو چارو امریت د معلوماتو او سرشمېرنې له مخې سږ کال په کندهار کې 9302 هکټاره کرنیزه ځمکه د غنمو کرنه سوې وه چې د یادو غنمو څخه شاوخوا 388,030 ټنه زیات حاصلات لاسته راغلي دي. د کندهار د کرنې ریاست ویان محمد حنیف اکمل وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د غنمو په کرنه کې 2000 هکټاره زیاتوالی راغلی چې ورسره سمې په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندهار کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې او عموما په کرنه کې د خوښۍ خبره ده چې زیاتوالی راغلی دی او کرنه یې زیاته سوې ده، حاصلات هم ورسره سم زیات سوي دي. د کندهار د کرنیزو چارو امریت د معلومات پر اساس او سرشمېرنې باندې سږ کال په کندهار کې پر 98,302 کرنیزه هکټاره ځمکه باندې بالاخره غنم کرل سوي وه چې د دغه غنمو څخه شاوخوا 388,000 یا عموما 3,68,911 ټنه بالاخره حاصلات ترې لاسته راغلي دي. عموما د تیرو په پرتله باندې په دې کې 2000 هکټاره زیاتوالی راغلی دی او دغه ترڅنګ حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ښاغلي حکمل په وینا سږ په کندهار کې د غنمو ناروغۍ او آفتونه زیات کم وه او بزګران یې د حاصلاتو څخه هم تر ډېر حده خوښ وه. هغوی وایي که تیر کال ورښتونه زیات اورېدلي وای د حاصلاتو کچه به یې نوره هم لوړه سوې وای. عموما په دې برخه کې بیا هم د سروې په برخه کې وګورو زموږ د کرنیزو چارو امریت د سرشمېرنې له مخې سږ کال په کندهار کې د غنمو ناروغۍ او آفتونه ډېر کم وه او د خوښۍ خبره دا وه چې بالاخره حاصلات هم په ښه شکل باندې او ښه کیفیت لري او د هغه ترڅنګ که تیر کال بارانونه زیات سوي وای د زیاتو بارانونو له کبله به انشاءالله موږ د دغه حاصلاتو کچه نوره هم لوړه لیدلې وای. د یادونې وړ ده چې تیر کال په کندهار کې پر شاوخوا 9302 هکټاره کرنیزه ځمکه د غنمو کرنه سوې وه چې د یادو کرل سوي غنمو څخه 314,412 ټنه حاصلات لاسته راغلي وه.